راځو دویمې خبرې ته چې دی به له کوم ځای راځي، په کوم ځای کې به را پیدا کیږي او په دې دنیا کې به څومره وخت لپاره وي، څنګه به مړ کیږي. قدرمنو، دی به د مشرق له خوا نه را پیدا کیږي، د خراسان له خوا نه به دی را پیدا کیږي او په دې ټوله ځمکه کې به ګرځي. په 40 ورځو کې به دا ټوله ځمکه کې دی ګردش کوي، دومره تیز به روان وي لکه وریځې پسې چې هغه تیز باد وي. کله چې پورته موږ تاسو وریځ وینو او تیز باد ورپسې وي نو څومره تیز روان وي، دغه رقم به دی هم داسې تیز په دې ځمکه باندې روان وي. یوازې او یوازې 40 شپې به دی ژوندی وي. دی به په دې ټوله ځمکه کې قدم وهي، هر ښار ته به داخلیږي، فقط له 4 ځایونو نه دی 4 ځایونو ته تللی نشي. دغه 4 ځایونه الله جل جلاله له ده نه ساتلي دي، په ډېرو احادیثو کې راغلي دي. یوه مکه ده، بل مدینه ده، او بل چې ده مسجد اقصی ده، او دریم چې ده هغه د تور غر ده چې په مصر کې واقع ده. نو دغه 4 ځایونو ته به نشي تللی، له دې نه علاوه نور مکمل ځایونو ته به دی تللی شي او په هر ځای کې به د ده دغه شر او فساد د خپریږي او دی به روان وي. قدرمنو، کله چې دی راځي نو په دې وخت کې به دغه زمانه هم ډیره اوږده وي. صحیح شوه؟ مثلا د ده د اولنۍ ورځ به دا د 1 کال سره برابر وي. کله چې دی راشي نو په هغه وخت کې به دا د 1 ورځ دومره اوږده وي لکه د 1 کال په اندازه باندې. دویمه ورځ به دومره اوږده وي لکه د 1 میاشتې په اندازه باندې. دریمه ورځ به دومره اوږده وي لکه د 1 هفتې، او دا نورې ورځې چې دي دا به د عادي ورځ باندې وي. په دې ورځو کې به مسلمانان اندازه کوي، خپل سنجش به کوي، او په 1 کال کې به په 1 ورځ کې به د 1 کال منځونه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام نه صحابه پوښتنه کړې وه چې په دې وخت کې به موږ څه کوو. نبی علیه السلام ورته فرمایلي دي چې تاسو به اندازه کوئ، یعنی د خپل اندازې مطابق به تاسو هغه منځونه کوئ. دې ته به انتظار نه کوئ چې ودرېږه څه وخت شپه راځي، ځکه دا خو 1 کال ده، اوله ورځ د 1 کال په اندازه باندې ده. نو تاسو به اندازه کوئ او د همغه اندازې مطابق به تاسو منځونه کوئ. نو کېدای شي په دې 1 ورځ کې د 1 کال مکمل منځونه راشي، او همدارنګه بیا د 1 میاشتې په 2مه ورځ کې منځونه موږ تاسو وکړو. بیا د 1 هفتې او د نورو ورځې به همدغه رقم لکه څنګه چې عادي ورځې دي دغه رقم به هغه تېرېږي. اوس مهمه خبره دا ده چې د ده ملګري او انډیوالان به څوک وي. د ده اولني او خاص ملګري انډیوالان هغه به یهود وي. په روایتو کې راځي چې 80,000 یهودیان به د ده ملګري وي او داسې څادرونه به یې اغوستي وي، اوږده اوږده څادرونه به وي، دا به علامې وي. او همدارنګه د ده سره به هغه عجم خلک هم ملګري وي، کومو خلکو سره چې علم نشته او له دین نه خبر نه دي. همدارنګه په روایتونو کې راځي کوچیان به هم ملګري وي، ښځې به هم ملګري وي. همدارنګه هغه ګمراه ډلې د مسلمانانو چې کومې ګمراه شوي دي او بېلارې شوي دي هغه به هم د دوی سره ډېرې زیاتې ملګري وي او د دوی ترڅنګ د ده ترڅنګ به روانې وي او له ده نه به دفاع کوي او دی به تاییدوي. بیا چې کله دی په دې ټوله ځمکه کې ګرځي او د خپل فساد خپروي او خلک له دې جادو نه له دې سحر نه خپل متاثره کوي، بالاخره په هغه وخت کې به الله جل جلاله بیا عیسی علیه السلام راولیږي. عیسی علیه السلام به الله جل جلاله په دمشق کې په یوه مناره باندې راښکته شي، بیا به له هغه ځای نه مسلمانان ورسره شي او د ده په خلاف باندې به حرکت شروع کړي. د ده او د ده ملګرو په خلاف باندې به را روان شي. بالاخره دی به دغه دجال به چیرته ګیر کړي؟ د باب لوط سره په بیت المقدس کې، په فلسطین کې به بالاخره راګیر کړي. هلته چې کله دی دغه ظالم او یا دا بدبخته جادوګر راګیر کړي، نو څنګه چې دغه دجال عیسی علیه السلام وویني نو دومره به وویریږي او داسې به ویلې کېږي لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلې کېږي. نو عیسی علیه السلام به ورته ووایي چې زه راغلی یم او اوس تا زه ژوندی نه پرېږدم. بالاخره عیسی علیه السلام به ورشي او په خپله نیزه باندې به یې ووژني، قتل به یې کړي، په خپله نیزه به یې ووهي او ټولو مسلمانانو ته به دا وښیي چې دغه دی هغه د الله دښمن او ما ووژه او ختم مې کړ. نو بیا به د ده چې کوم کسانو په ایمان راوړی او یا یې تایید کړی ده د دوی ترمنځ به بیا شکست ګډ شي، یعنې د ده ملګري به بیا په منډه شي. بس دوی چې کله وویني چې زمونږ مشر قتل شو نو خبره خرابه شوه او په منډه وشي. لاخره به مسلمانان ورپسې وي، دا مؤمنان کوم چې د عیسی علیه السلام سره دي، نو هر یو به راګیروي او وژني به او قتلوي به. تر دې اندازې په روایتونو کې راځي چې دا الله جل جلاله به
دغه ونې او تیږې دا به ګویا کړي، یعنې دا به اوازونه کوي. الله جل جلاله به دې ونو ته دا طاقت ورکړي چې دوی خبرې وکړي. نو دا اوازونه به کوي یا عبدالله تعال خلفی یهودی فقتله، و ای عبدالله راشه زما تر شا یو یهودي ناسته، راشه وینیسه او قتل یې کوي وژنه. بغیر له غرقد له ونې څخه. غرقد یو ونه ده چې نن سبا حتی هغوی کوشش کوي چې ډېره زیاته یې وکري. دې ته شجرة الیهود هم وایي، د یهودیانو ونه. دغه ونه به دا یهودیان پټوي او دغه ونه به आवाज نه کوي مؤمن ته چې راشه زما تر شا یهودي پټ ده. بغیر له دې ونې نه نورې ونې به مکمل الله جل جلاله دا طاقت ورکړي چې आवाज وکړي مسلمان ته چې مسلمانه ای د الله بنده راشه زما تر شا یهودي پټ ده او ویې وژنه. نو په دې سره په دوی کې شکست ګډ شي او دا مسلمانان ورپسې شي، یو تر بله به یې وژني تر دې چې د دوی دا ملګري به مکمل له منځه لاړ شي او الله جل جلاله به دا فتنه له منځه ویسي.